منګه خو دومره کمزوري نن سبا که په موږ باندې معمولي غوندې دغه راغه اکثر زه دې ملګرو ته ملګری به سره ناست دي په مسجد کې مونځ به سره وکړي ګنټه پسې خبرې کوي هارټ اټیک وته ځوانانو ته پخوا به د هارټ اټیک خبرې موږ د هغه چا باره کې اورېدلې دي سپین ږیرو مشرانو نه تپوس وکړئ دي محترمونه چې سړی به چېرته د زړه بیماري به وه ډېر وخت نه و علاجونه به یې کول او په کټ به پروت و خلکو به لاړ هغه فلانې حاجي صاحب چې و فلانې صاحب زړه بیمار و ډېر وخت بیماري وکړه بس لاړ هارټ اټیک ورته وشو اوس به ښه ځوان ښه تکړه ښه صحتمند خاندي به درسره او چې خبر شي هلکه دا خو یو ګنټه مخکې مونږ ولیده که نه را سره چوک کې ولاړو مونځ کې و مسجد کې نه وایي هارټ اټیک ورته وشو ختم هسپتال ته هم چې رسوو بس وایي دا ختم دی دا د الله نبي د قیامت ته نږدې د دې پیشنګویي فرمایلې وه چې اچانکي مرګونه به راشي نو په دې هم ګوره ما او تعالی نازېدل نه دي په کار خاص کر د خپلو نوجوانانو ورونو ته وایم چې زه خو ډېر صحتمند یم او ډېر حشاش بشاش یم او ډېر بهترین خوراک کوم او د خپل صحت او د هیلت ډېر خیال ساتم او دا دی نه والله که په دې صحت باندې ذره بره اعتماد پکار ذره بره په دې اعتماد نه دی زه اکثر دې ملګرو ته وایم کله چې مقبره کې بیان مقرر شي زه ورته وایم په ټماټر اعتماد شته والله که په ماوته شته که ټماټر دې لږ واخلو سبزۍ والا لږ کلکو دا اعتماد پې شته چې یاره یو هفته پورې نه خرابېږي کور کې به ښه مطمئن چې نه خرابېږي ویې ساتئ خو قسم په الله که زما او ستا د یو منټ اعتماد هم شته چې منټ نه بعد به زه مساحب یا به ماښام پورې موږ ژوندي وو که نه انسان ډېر کمزوری دی زما محترم انتهایي کمزوری